دوه درې میاشتې پس چې کله بیا زمونږ روغه صلح وشوه راضینامه نیکه پلاران مشرانو کې زمونږ داسې علما او مذهبي خلک نه بس احتجاج کړی د امریکې د اټیک خلاف د افغانستان مدرسې ته د کور نه وتښتېدم دا چې د 400 شب قدر حضرت مولانا مفتی طاهر الله درویش صاحب دامت برکاتهم العالی حاضر دي د هغوی سره به د حضرت صاحب په ژوند خبرې اترې کوو چېرته هم دې زموږ سره اوسېږي پروګرام زما وطن کې حضرت مفتی صاحب ته هرکلی وایو السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته صحت هم څنګه دی جی الحمدلله خیریت تاسو ښه شکریه ډېره مننه جی چې موږ له وخت راکړه الله رب العزت ستاسو په عمر کې برکت واچي حضرت ګرانو مینوالو چې کوم تاسو اوري تاسو ویني تاسو سره مینه لري هغوی دا غوښتنه کړې وه چې د حضرت صاحب په ژوند به خبرې اترې کوو زموږ یو کوشش وي دا چې څومره علما کرام دي فاکان دي د یو د ژوند هغه ټول کیسه چې کوم دی د عوامو ته کیدو هغوی د هغې نه یو قسم له فایده حاصله کړي حضرت ټول نوبې داره ته ووایه ستاسو پیدایش په کم سن کې او په کومه علاقه کې شوی بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم دې وخت کې زه د حافظ رشید احمد صاحب په رهایشګاه کې ناست یم او تاسو رابطه وکړه دلته رالی زه به یو خبر وکړم زه د خپل پیدایش او د هغې په حواله د خبرو نه وړاندې په ضلع 400 کې ډېر لوی اهم شخصیات دي زه د هغې د عشر عشیر برابر هم نه یم او زه د هغې د مکتب طفل یم یو وړوکې غوندې زه دا مناسب هم نه ګڼم چې زه تاسو ته د دغه حواله باندې چې کوم د هغې خلکو د شان سره مناسب دي ویم خو بهرحال ستاسو د پوښتنې به خامخا جواب کوم زما پیدایش د سریخ مروزو شب قدر علاقه چې کومه ده سریخ مروزو دا یو تاریخي او پخوانی کلی دی په هغې کې زما د آبایي وطن دی او کلی دی په هغې کې په 1984 کې شوی دی حضرت ستاسو بیا چې کوم دی د تعلیم طرف ته تګ شو دنیاوي تعلیم هم د کم ځای نه کړی دی بیا هغې کې زمونږ کلي کې چې کومه پرایمري ده نو د هغې نه ما سټارټ واخیسته او بیا زمونږ علاقایي بدي پیدا شوه نو زمونږ دا خلک بیا مومند ایجنسۍ ته به منتقل کېدل هغلته الرډي زما نور رشته دار مو د هغې زمونږ د علاقو د خلکو بدیانې لانجي دي نو بیا ما زیات تعلیم چې کوم دی سبحان سکول چې کوم زمونږ دغلته دی های سکول په هغې کې حاصل که تر د میټریکه پورې یو دوه درې میاشتې پس چې کله بیا زمونږ روغه صلح وشوه راضینامه او خپل علاقې ته رالو نو بټګرام های سکول ته زما مایګریشن وشو بیا د هغه ځای نه ما میټریک وکړو او د میټریک نه پس 400 ډیګري کالج کې ما پری میډیکل کې داخله واخیسته اف سی مې کوله بیا په دغه دوران کې چې کله ما اف سی کوله نو پسټ ړومبې یار ما تللی وم او امتحان ته تقریبا لږ وخت پاتې و اگزام ته چې بیا دغه وخت کې افغانستان باندې حمله وشوه او دغه وخته پورې زما پلار نیکه چونکې عام لوکل خلک دي لکه مطلب پښتانه زمیندار نیکه پلاران مشرانو کې زمونږ داسې علما او مذهبي خلک نه بس عام مسلمانانو خو دلته زه د حافظ صاحب په ځای کې ناست یم د دوی والد محترم غلام محمد صادق صاحب شیخ الحدیث زمونږ مشر دی دامت برکاتهم او شیخ المشایخ شیخ ادریس صاحب مفتی عبدالله شاه صاحب د دې ضلع چې څومره مشایخ دي مشران دي دوی په دې 400 چوک کې احتجاج کړی د امریکې د اټیک خلاف د افغانستان په هغه وخت کې چې کله بیا دا اټیک وشو نو د دوی دا سپیچز موږ د کالج نه سټرایک وکړالو موږ واورېدل د هغه سپیچز اثر الرډي په ما باندې وشو او بیا د هغې نه پس هم په هغه څو ورځو کې دننه زه مدرسې ته د کور نه وتښتېدم دا چې چونکې هغې خو مال اجازت نه راکړو کالج مې وي هغې وي چېرې دی به سبق وي نو د هغې نه پس بیا مدرسې ته لاړم بلکل نن کو موږ وینو چې د حضرت مفتی صاحب خلک ورسره مینه ساتي او ټول عوام د هغوی طرف ته د بیان په دوران کې داسې هم چې په سوشل میډیا راشي نو ډېر رجحان د هغوی طرف ته کوي د دې مین وجه دا ده چې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالی د خپل ژوند هغه فیصله د دین طرف ته په خپله کړې ده حضرت صاحب لاسنیوه مو له چا نه کړې ده زه خو په دې حواله زما د ضلع 400 مشران دي د سلسله نقشبندیې زمونږ د مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید رحمت الله علیه چې کوم جلو خلفو کې دی پیر حزب الله جان صاحب دامت فیوزهم و برکاتهم مونږ او تاسو ټولې پیژنو زما په سلسله نقشبندي کې د هغې نه لاسنیوه ده او په سلسله قادریې کې زما د مفتی پیر ګورلی شاه صاحب زما د تخصص یعنې د افتا استاذ هم دی او د کتابونو هم ډېر زیات زما هغه سره چې کوم دی تعلق دی نو دا دوه سلسلو کې زما دا دواړه مشران دي حضرت جی دا سبقونه مو د مدرسې په کومه مدرسه کې ویلي دي زما د مدرسې په حواله باندې زه چې کله رجحان مې پیدا شو نو چونکې زما د مولیانو او عالمانو سره تعلق داسې نه
او چې چا سره به مې د خپلې مدرسې په حواله خبره کولو نه هغوی به زما هغسې حوصله افزایي نه کوله. بیا زمونږ یو تبلیغي عالم دی مفتی ارشد علي صاحب، زما استاد محترم دی، خدای دې ډېر لوی ژوند ورکړي، ځکه چې زما ډېره لویه اصلاح او ډېر لوی ما سره هغه خدمات کړي دي. نو هغه سره ما مشوره وکړه، نو هغه ما ته ووایي چې یاره خیر دی که تا له څوک کور مشوره درکوي او که نه راځه زه به دې خپلې مدرسه کې ځان سره کړم. نو 2 درجې ما په 2 سوکړ کې ووي، دا د تبلیغ درېبند شاخ دی. بیا د هغې نه پس زه د مولانا ترجمي صاحب مدرسې ته لاړم، هغه تولمبه کې و، د دې شاخ هغه وخت کې هغه. نو ما په هغې کې 3 درجې وي او د هغې 3مې درجې نه پس 4مې درجې ته زه بیا تاکال چې کومه زمونږ جامعه رحمانیه ده او هغه وخت سنډاکی باباجي زمونږ د اسلامیه کالج مقابله کې جوړه کړې وه. نو په هغې کې ما 2 کاله رابعه او خامسه ووي او د 4مې او د 5مې درجې نه پس بیا په ورسک کې فضل حق باچا صاحب زمونږ د معقولاتو یو ډېر لوی عالم دی او شیخ الحدیث هم دی، ما بیا هغې سره درجې تکمیل وي او د هغې نه پس بیا رالم په تنګي کې زمونږ د شیخ الحدیث شیخ المشایخ شیخ مطلب الانوار صاحب رحمت الله علیه یو ډېر ښکلی او عظیم شاګرد شیخ الحدیث جناب مولانا محمد سلطان محمد ثاقب صاحب دامت برکاتهم یو 3-4 کرته څو چوټیانو کې یو څه په کال کې ما هغې سره دوره صغرا وړه دوره وکړله او بیا د هغې نه پس بیا جامع درویش د شیخ سنجان شهید چې دا کومه کالونۍ کې موږ ناست یو د دې په نوم باندې ده. نو هغه یو زمونږ د دې تمام وطن علاقې او نړۍ یو ډېر لوی شخصیت و. د هغې په مدرسه کې زما په 2009-10 کې هغه چونکې بیا شهید شوی و، خو بهرحال هغه چې د هغې سره نسبت و په دغه نسبت موږ لاړو. نو هغې کې ما 2009-10 کې د دوره حدیث تکمیل وکړه او د هغې نه پس دا تخصصات ما خپل پیر مفتی ګورلی شاه صاحب دامت فیوز هم سره دا تخصص فی الحدیث او فقه دواړه بیا ما د هغې سره کړي دي. حضرت بالکل دا خو ظاهره خبره چې زموږ د 400 خاوره دومره زرهیره ده چې ډېر ښکلي علما کرام پیدا کړي دي، خو ولې چې ستاسو په ډېر کم عمر کې کم نوم ومونته په 400 د دې شاته څه کیدی شي؟ د دې شاته خو د ټولو نه غټه خبره زه به ده ووایم چې یو ښه پخه نظریه کیدی شي چې هغه د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت یو مضبوطه نظریه ده او هغه پلیټفارم چې کوم علماء دیوبند سره دی په دنیا کې د یو سوچ سره نشته دی. نو هغه پلیټفارم ته چې هر څوک راشي نو دا به د هغه کمال نه ده، د هغه میدان کمال دی چې هغه عروج ته رسوي. بله د ټولو نه غټ احسان زه د جمعیت علماء اسلام په ځان باندې منم چې دې جماعت زه د نش نه اشته کړم او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په هره مسله کې که هغه مسلکي خبره ده که سیاسي خبره ده او که هغه سماجي خبره ده د ژوند په هر موقع باندې ما د خپلو اکابرو نه پوښتنه کړې ده او زه د خپلو اکابرو د وینا نه بغیر یو قدم وړاندې نه الم. د دې وجې نه زما رهنمایي هغوی کوي نو زه غلطېږم نه.